علیکم څنګه تاسو ټول ټیک ټاک ماته دا ویډیو ډیر په یو ریکوست باندې جوړوم د چا په خوله باندې اور وای چې د الګ او د جینې په ریلیشن باندې یو ویډیو جوړه کا نو زه خو برته دا وایم کنه چې د الګ او جینې نن سبا چې کوم ریلیشنونه دي هغه ټول فزیکلی ریلیشنونه دي پوه شوې زه به خبره کوم بیا به صفه خبره کوم بیا پکې ګورې دا نه وایم چې ما ته پته راځه ما په دې ویډیو باندې ډېر الکانم خفه کیږي اګری بنئ را سره ډېر جنکې به مرانه په دې نفرت وکي اګری بنشي را سره خو زه راته دا وایم سسټر دا ویډیو زما هغې جنکو ته را چې کمې کمکلی دي او کمې وایي چې یاره بس د الک له ما ټایم ورکو 2 3 4 5 ایئرس ته هغه سره خراب کړي بیا ورته اینډ کې ته وایي چې رشته راولېږه نه داسې نه کیږي یو الک هم داسې رشته نه کوي د جینۍ سره چې اول ته خپل ټایم ورکي او هغې نه بعد ورته بیا وایي چې اوس خو د مور رالیږه دا ته زه لیکل در کوم یو الک هم داسې نه کوي پوه شوې هغه صرف ټایم احتانه خرابوي صرف مزې در نه اخلي او بعد کې بیا څه وایي زما فیملی مسله ده زما مور نه مني زما پلار نه مني او بیا اینډ کې ته به خراب هم شي ته به دنیا هر ګندګیري به پتا باندې هغه راولي او در باندې به داسې ودرئ چې ته خو دغه جینۍ دغه کیټګري والی زه ستا سره رشته نشم کولی اول به در سره ریلیشن کې مزې علي بیا به در سره هغه نه کوي سوري ټو سی په ډېرو الکانو به زما دا خبره بدم لګي او خوشتا دی دا ریالټي روانه داسې ده پوه شوې نو لحاظه دا میسج زما د جینکو ته دی چې دا بعد کې بیا ویرونه کوي جړاګانې کوي او کله ځان ډپریشن ته بوځي کله څه کوي څه قسم قسم د تشدد ځان سره کوي که نه د هغې نه ښه دا چې کله تا ته یو الک راشي که نه او درته ووایي چې څوارلسمې سپومې ته زما سمه خوښ او تا نه بغیر مې بس الکان خو ګوره چې الک دې دوکه کوي که نه دا واوره زما خوږې خورې الک چې دوکه کوي که نه قسم په الله که نه چې به ستا خپې سټي پوه شوې ستا خپو ته به کیني چې دوکه کوي دی دا یاد ساته الک چې دله عزت درکوي که نه عزت هغه تا ته دا نه وایي چې ما سره 2-3 کاله ته سپینډ کا چې زه تا انډرسټینډ کم نه ولې زموږ مور پلار چې ودونه کړي دي هغوی 2-3 کاله یارانه کړې ده بیا یې ودونه کړي دي یو بل یې انډرسټینډ کړي دي بیا یې ودونه کړي دي نه خو رشته لیږلې ده ډایرکټ که نه اول یې خپله کړې ده بیا هغې نه پسې انډرسټینډینګ یو بل سره جوړ کړی دی او صحیح رشته همدا ده چې اول الک رشته ولیږي جینۍ پسې خپلې کې په خپله نامې کې بیا دې ورسره هغې نه بعد انډرسټینډینګ جوړوي نو هغه رشته ډېره مضبوط وي او ډېره خوږی او ډېره د مینې ډکوي نو دا زه هغې جینکو ته یم چې کوم الک هم درته وایي چې خوښه مې 14 یو خو 14 سپومې څوک هم نه ده پوه شوې که نه نه زیم او نه نورې دي خو دوکه کېږې ما چې الک درته وایي خوښه مې سمپل ورته وایه چې ستا زه خوښه یم خوښه اسلام کې بالکل جایز ده حرام نه ده خو ته ما پسې رشته راولېږه ما په نامه کا بالکل زه به تا سره بیا چې څنګه ته وایې هغسې به کېږي پوه شو د الک پته دغه ځای کې لګي هسې ټایم مه خرابوئ خپل جړاګانې مه کوئ سم ته نه جوړېږي